Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arabic parts of speech. Ajza'ul kalam. Today we will learn the parts of speech in Arabic language. نننی درس کې به موږ د اجزاء الکلام یا د خبرو برخې په باره کې خبرې کوو چې د عربي parts of speech څو برخې لري او مثالونو سره. So before of starting, don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button and like the video. نو هیله کوم چې YouTube channel subscribe او د زنګ نامه کلیک کړئ او ویډیو لایک کړئ او Facebook کې زموږ عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. speech اجزاء الکلام. مخکې د دې نه چې parts of speech په اړه خبرو کو اول کلمه پیژنو چې کلمه څه ده. Before of starting in parts of speech we must know the what is kalima. So كلمة means ما يتألف من بعض الحروف الهجاء. ما يتألف من بعض الحروف الهجاء. كلمة ستوي چې د الف با د ځینو تورو څخه جوړه شوې وي. It is كلمة is composed of some letters of the alphabet. كلمة ما يتألف composed من بعض الحروف الهجاء of some letters. حروف الهجاء means alphabet. من بعض الحروف الهجاء some letters of the alphabet چې د الف با د ځینو تورو څخه جوړه شوې وي هغه ته کلمه وایي. اجزاء الكلام parts of speech د خبرو برخې. Now we know the parts of speech types. ثلاثة أقسام. There are three types of parts of speech in Arabic language. من أجزاء الكلام د خبرو برخې عربي کې درې قسمه دي. أول الاسم. الاسم اسم ده نوم. الفعل الاسم noun. الفعل verb فعل. الحرف preposition حرف. الحرف preposition. So we have three types of parts of speech. الاسم الفعل الحرف. noun verb preposition. نو په عربي کې موږ د خبرو برخې یوازې درې دي. There are only three types of parts of speech here. الاسم الفعل الحرف. تمام. Now we know what is اسم. اوس د اسم تعریف کوو چې اسم څه ته وایي. اسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات أو أي شيء آخر. كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات أو أي شيء آخر. اسم ستوي د هر هغه کلمې نوم چې د هغه په واسطه انسان، حیوان، نبات یا بل شی بلل کیږي هغه ته څه وایي؟ اسم وایي. Noun, what is ism in Arabic? Noun we know is the name of any person, animal, plant, place or thing. That is noun in Arabic also, ism. So, مثال أحمد. أحمد يو اسم ده نوم ده. It is noun. Ahmad is a noun. خروف. خروف دام اسم ده وراي sheep. خروف means sheep. It is a noun. Sheep. It is a noun. So دا اسم دی نوم دی. جدار. ګوره دا خروف دا یو نوم کې خودل شوی دی. جدار دیوال. wall. جدار دیوال. wall. تفاح. تفاح apple. مڼه. تفاح مڼه. apple. نور. نور نور یو نور اسم دی او بل نور رڼا ده. نور دلته نور وایو. نور اسم. So we said that كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات أو أي شيء آخر. Noun is the name of any person, animal, plant or place or thing. That is noun, اسم in Arabic. هر هغه کلمه چې د هغه په واسطه انسان، حیوان، نبات یا بل شی هر څه بلل شي هغه ته اسم وایي. مثال حروف جدار تفاح نور. نو تاسو نه هیله کوم یو څو نمونه اسم ته کومنټ ولیکئ. Hope I request from you that please comment some examples for ism in the comment section. Second one دویم الفعل. الفعل و verb. What is verb in Arabic? الفعل
كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن معين. الفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن معين. فعل هر هغه کلمه ده چې په یو ځانګړي وخت کې د عمل د واقع کېدو ته اشاره کوي. چې یو ځانګړي وخت یعنی وخت معلومي، یو ځانګړي وخت د عمل د واقع کېدو ته اشاره کوي، هغه ته فعل وي. Verb. What is verb in Arabic? كل لفظ is a word that indicates يدل that indicates على حصول عمل the occurrence of an action على حصول عمل the occurrence of an action في زمن معين at a specific time في زمن معين at a specific time. پوی خو شوي فعل څه ته وایي؟ هر هغه کلمات چې په یو ځانګړي وخت کې د یو عمل د واقع کېدو ته اشاره وکړي هغه چې ده فعل ده. مثال كتب he wrote. Example كتب for fail verb. كتب he wrote هغه ولیکو. كتب هغه ولیکو. هغه نه ده وبخي هغه. يكتب هغه لیکي. يكتب هغه لیکي. present tense. كتب past tense. يكتب present tense. he writes or he is writing. سيكتب هغه به ولیکي. سيكتب هغه به ولیکي. he will write. سيكتب هغه به ولیکي. نو دا فعل. So this is verb in Arabic. Understand? If you have any question you can comment. که څه مشکل وي هیله کوم کومنټ وکړئ. نو تاسو نه هیله کوم چې اوسو مثاله فعل ته کومنټ کې ولیکئ. Please comment some examples for فعل verb. The last one here is third one الحرف كل لفظ ليس له معنى تاما إلا مع غيره. كل لفظ ليس له معنى تاما إلا مع غيره. هر لفظ چې هیڅ معنا ونه لري، هر هغه لفظ چې خپل ذات کې معنا ونه لري پرته له دې چې هغې سره کومه بله کلمه یو ځای شي. Preposition. It is what has no meaning. كل لفظ ليس له معنى تاما. It is what has no meaning. It has no meaning except إلا مع غيره when combined with another word. Preposition in Arabic كل لفظ ليس له معنى تاما. It doesn't have any meaning. The حرف preposition doesn't give a meaning by itself إلا مع غيره except when combined with another word. So example مثال ګوره هر خپل ذات کې معنا لري خو داسې معنا نه ورکوي د فهم چې سړی پرې پوه شي چې هغه وخته پورې چې هغه سره بله کلمه یو ځای شي. مثال من إلى عن على في من د یو چا ته وایي د څه شی د إلى ته من from. So you say to someone from what from. So you doesn't take the meaning from this. إلى to عن regarding على on في in. So په دې باندې څوک نه پوهېږي چې د دې مطلب څه شی ده. پوه شوې په دې مطلب څه شی ده. نو دا خپل ذات کې معنا لري. من د اله دا خپل معنا ورکوي لفظا خو په دې مطلب باندې څوک نه پوهېږي چې څه شی او دې سره چې بل حرف یو ځای شي بیا معنا ورکوي. لکه من افغانستان، من باکستان، من هند، من إيران د إيران وغيره. From Afghanistan to England to Saudi Arabia. So this is the حرف. So please comment some example for prepositions in Arabic in the comment section. نو تاسو نه هیله کېږي کورنۍ دنده مو دا ده چې حرف ته یو څو مثالونه ولیکئ. جزاك الله خيرا. Thanks for watching. د اسم قسمونه را روان درس کې. So noun times we will learn in next lesson. So if you have any kind of question please comment. چې هر رقم سوال وي هیله کوم کومنټ وکړئ. نو زموږ درسونه به یوټیوب کې ان شاء الله د قواعد درسونه به مخکې دي. همدغسې د انګلیش سره به لږ انګلیش کوشش هم کوو ځکه بعضې خلک دي انګلیش دي زموږ پاڼه تعقیبوي پښتو عربي یادوي. نو حوصله مه بېلئ. لږ څه تاسو صبر کوئ لږ به موږ هم کوشش کوو. نو که هر څه پوښتنه وي کومنټ کوئ او فیسبوک کې پاڼه لایک کړئ. تصویري درسونه هلته اچوو، ویډیوي درسونه دلته
او ټلګرام کې عربیک پښتو اکیډمي چینل جوائن کولای شئ. نو thanks for watching. در بل درس پورې تاسو په لاس پارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.